د کورنیو چارو پخوانی وزیر مسعود اندرابي وایي د مقاومت جبهه د خلکو پر وینو تجارت کوي او ټول هغه کسان پکې راټول دي چې د جګړې له ډګر تښتېدلي دي. هغه په یو غږیز کلیپ کې چې ځینو رسنیو خپور کړی ویلي په مقاومت پراخه کچه غلا او فساد کېږي. تر دې وړاندې هم یو شمېر پخوانیو چارواکو مقاومت جبهه پر غلا تورنه کړې وه. په سلامونه مو هرکلی کوم د AIFG نیوز چینل درنو لیدونکو، سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AIFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. جان اڅکزی طالبانو ته وایي د اټک د نیولو خوب کې به مو کابل هم له لاسه وځي. پاکستان چارواکي جان اڅکزی پر طالبانو د خپلو توندو نیوکو په دوام دا ځل دغې ډلې ته په خطاب کې ویلي د اټک د نیولو خوب کې به مو کابل هم له لاسه ووځي. د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو دغه وزیر تېره ورځ ویلي و چې د یو پاکستاني ژوند له ټول افغانستان نه مهم دی. هغه خبره چې د پاکستان د پوځ مشر هم څه موده مخکې کړې وه. د طالبانو پاکستاني چارواکو د اړیکو په ترنګلتیاو سره اڅکزي دا هم ویلي چې پاکستان کې د هرې امنیتي پیښې غچ به له افغانانو اخلي. د AIFG نیوز چینل درنو لیدونکو، دا و زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. تر بیا ښې چارې د الله په امان.